سلامونه مرګرو. ډیری افغانان داسې دي چې هغوی په واتس اپ باندې هم رابطې کولې او کومه چې زما پرسنل آی ډي ده په هغې باندې هم په میسنجر کې میسیجونه کول چې د پی او آر کارډ لرونکو ته نور وخت ورکوي که نه ورکوي چې په سوشل میډیا باندې کومې خبرې چلیږي آیا د دې حقیقت شته که نشته. دویم نمبر باندې دغه پوښتنې کولې چې موږ ته په پی او آر کارډ باندې چې د کوم موږ پاکستاني نیټورک سیمونه اخیستي دي هغې باندې موږ ته یو میسج راغلی ده چې تاسو به صرف دوه سیمونه ساتئ، یو به ډیټا سیم ساتئ او یو به چې کوم ده د خبرو لپاره سیم ساتئ، باقي سیمونه چې کوم دي هغه به تاسو پسې بلاک کیږي. دغه دوه پوښتنې وې چې دا ډېرې زیاتې په معنی کېدلې نو غوښتل مې چې تاسو ته د دغې تفصیلي جوابونه درکړم. پی او آر کارډ لرونکو باره کې دغه خبر ولې دومره زور واخیسته چې نور وخت ورته نه ورکوي. کله چې هم د پاکستان د وزیر دفاع خواجه آصف جیو نیوز ته په یو انټرویو کې وویل چې پاکستان کې څومره هم افغانان دي هغه دې ټول وویستلی شي ځکه چې ایران په یو میاشت کې تقریبا 1.5 میلیون افغانان چې کوم دي هغه له ایران نه راوباسل افغانستان ته راولېږل. نو پاکستان ته هم دغه لار اختیارول پکار دي چې په یو میاشت کې دغه ټول افغانان چې کوم دي دغه وباسي. دغه کومه فیصله چې شوې وله یا دغه کومه یو رایې چې په جی نیوز ته دغه خواجه آصف ورکړې وله نو هغه صرف تر خواجه آصف پورې تړون د هغې لرلو. نور څه د دوی پاکستان چې کوم سیکورټي ادارې دي یا د پاکستان چې کوم وزیر اعظم ده یا نورې کومې ادارې دي کوم چې دغه د پی او آر کارډ لرونکو لپاره وخت ورکوي هغوی د دغې پورې څه تړاو نه لره. دغه کومه انټرویو یا کوم بیان چې ورکړی دا خواجه آصف د خپله ځانه ورکړی هغه ویل چې دغسې اوسي نو ښه به وي. هغه خبر په سوشل میډیا باندې ډیر زور واغیست. د پښتو یو دوه ډیر بې غیرته چینل چې کوم دي مشرق ټي وي او ای وی ټي خیبر دغه دواړو دغې ته ډیر زور ورکو، بار بار دغه یو خبرې وچلاو هغې دومره مشهور کو چې افغانانو کې چې د بیا یو ځل دا تشویش پیدا کو او هغوی چې د په دغې سوچ باندې مجبور کړل چې آیا موږ ته به نور وخت راکړي که را به نه کړي. نو دغه کومه فیصله چې ویله په دغې باره کې د پاکستان حکومت څه دغه نشته چې فران منسټرۍ څه رایه نه وه ورکړې، دا د خواجه آصف خپله رایې وله او هغه له ځانه ورکړې وله. د پرونه راسې که تاسو وګورئ په سوشل میډیا باندې دغه یو سکرین شاټ ډېر زیات چلیږي کوم چې د جیو نیوز د خوا نه راغېستلی سوې ده چې په هغې کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر معاون چې کوم ده هغه دغه خبره کړې ده چې موږ چې کوم پی او آر کارډ لرونکو باره کې چې حکومت ته کوم پیشکش موږ سره منلې سوې ده خو صرف فیصله کول چې کوم دي په هغې باندې باقي دي نور هر څه چې کوم ده هغه منلې شي. نو دا خو معلومه ده چې 3 میاشتې یا 6 میاشتې مخ وخت ورته چې ده نور ورکوي ځکه په تېرو ځلو کې هم دغسې شوي دي چې 2 میاشتې پورې دوی ته وخت نه ورکولی شوی بیا ورته 3 میاشتې وخت ورکړلی سو نو په هغې کې یو میاشت پاتې وله، یو میاشت بعد چې کوم ده هغه وخت بیا ختم سو. بیا دغه رنګ کې چې ده تقریبا یو 40 ورځې بعد یا 50 ورځې بعد یا 2 میاشتې بعد چې ده هغوی ته نور یو کال وخت ورکولی سو. نو راتلونکي وخت کې هم دغسې فیصله کېدلی چې ځکه چې دوی تقریبا یو میاشت یا 2 میاشتې ووځي هغې نه بعد چې ده دوی بیا وخت ورکړي. د دې نه را په دې خوا باندې که تاسو وګورئ دغه یو نوټیفیکیشن چې ده دغه هم تاسو په سکرین باندې ښکارېږي په دې باندې مخکې هم ما ویډیو جوړه کړې وله هغې باره کې درته ما ویلي ول د پاکستان حکومت ټولو سیکورټي ادارو ته یا چې بینکونو کې کوم د افغانانو اکاونټونه دي هغوی ټولو ته دغه نوټیفیکیشن ورکړی ده چې تاسو به د دوی بینکونو اکاونټونه دغه هېڅ به هم نه بندوئ. او دې نه را په دې خوا باندې چې کوم سیکورټي ادارې دي هغوی ته هم ویلو چې تاسو به دا نه تنګوئ. اوس دویم سوال چې کوم زیات تر کېده هغه دغه اوس افغانانو ته میسج یې راغلی چې تاسو سره 2 سیمونه به پاتې کېږي نور به درپسې ټول بندېږي. نو دغه میسج چې کوم ده دا تقریبا هر یو افغان ته به راغلی که چاته نه راغلی نو هغوی ته به هم راسي او تقریبا پرونه راسي. ما سره هم خپل 5 سیمونه داسې ول چې هغه د ما په نوم باندې ول په هغې کې چې ده ماته ویل چې ته کوم 2 دانې پرېږدي هغه به درته مونږ پرېږدو او نور به درپسې بلاک کړو. هغه کوم وټساپ نمبر چې ما په پیج کې ورکړی او تاسو پرې زما سره رابطې کولې هغه نمبر هم ما پسې بلاک سو. صرف 2 سیمونه چې کوم دي هغې ما ته پرېښودل باقي ټول یې راپسې بند کړل. دغه سیمونه چې کوم دي دا په ټولو افغانانو پسې بند دي. صرف 2 سیمونه ورته ورکولی کېږي په یو پی او آر کارډ باندې به 2 سیمونه ورکولی کېږي. په ایس ایس سی کارډ باندې چې کوم سیمونه دي کېدای شي هغه ټول بلاک دي ځکه چې ایس ایس سی کارډونو والا وخت چې ده هغه ختم شوی ده او هغوی خلاف فصل اپریشن هم شروع نو کېدای شي چې په ایس ایس سی کارډ باندې کوم سیمونه دي هغه ټول بلاک. نو دغه معلوماتو کوم چې ما ته را رسېدلي ول او تاسو بار بار ما نه د دې غوښتنه کوله نو دغه ویډیو کې درته دغه ټول معلومات ما درکړل. اوس تاسو وکړئ چې دغه ویډیو په زیاته نه زیاته شیر کړئ. د فیسبوک پیج د مرګرو نه بسې دغه یو هیله کوم چې دغه ویډیو زیات نه زیاته شیر کړئ ځکه چې څو ورځې ما چې د فیسبوک ته ویډیو نه ورکړې
پھر اب یوټیوب چینل ته به ویډیو ورتله نو هغې سره د فیسبوک چې کوم هغه انګیج ده هغه راولیدلې ده نو چې تاسو دغه ویډیو څومره زیاته شیر کړئ دغه ویډیو چې کوم ده دا به راځي که چې آینده زه داسې نورې ویډیوګانې جوړوم هغه به تاسو ته په وخت رسیږي تر څو پورې دغه انګیج چې کوم ده دا سیوا شي نو تر زیاتو کسانو پورې به دغه زما ویډیو چې ده دا بیا رسیږي